آیا اصغر افغان ریښتیا هم په دې خبره کې صادق دی؟ اصغر افغان وایي وطن مور ده او له مور سره هیڅکله خیانت نشم کولی. لیدونکو سلام پر تاسو، ستړي مشئ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر اصغر افغان تازه په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې وطن یې مور ده او هیڅکله به له وطن سره خیانت ونه کړي. هغه نن سهار له ملي ټلویزیون سره په خپله مرکه کې وویل چې افغانستان ورته دومره لوی نوم، درناوی او عزت ورکړی دی ځکه مخکې به خلکو د اصغر او مهاجر په نوم یادوه، خو اوس یې خلک په نړۍ کې د اصغر افغان په نوم پیژني. هغه ویل چې دا ورته مهمه نه ده چې څوک لوبډلمشر و یا دی، خو هغه تل د هیواد لپاره لوبه کړې ده ځکه چې همدې وطن دې مقام ته را رسولی دی او دا یې په تصور کې هم نشي راتللی چې له هیواد سره دې خیانت وکړي. اصغر افغان چې په دغه مرکه کې ورسره د کرکټ بورډ چیرمن پارحان یوسفزای او پخوانی لوبډلمشر ګلبدین نایب هم ناست وو، وویل چې کله مخکې 4 کاله د ملي لوبډلې لوبډلمشر وو نو تل یې هڅه کوله چې نوي ځوانان مخکې راولي او لوبډله یې داسې جوړه کړې وه چې ډیره ښه پر مخ روانه وه. هغه ویل چې دا ځل به یې هم ټوله هڅه دا وي چې تر نړیوال شلوري جام او اسیایي جام مخکې یوه داسې لوبډله جوړه کړي چې هغه په یوه اتفاق او منظم شکل سره د نورو لوبډلو پر وړاندې ولوبېږي او ویاړونه راوړي. هغه په نړیوال جام کې د خرابو لوبو په اړه وویل چې په لوبډله کې هیڅ مشکل نه و، خو د لوبغاړو د خرابو لوبو لامل دا و چې د هغه وخت کرکټ بورډ مشرتابه ماحول دومره خراب کړی و چې ټولو لوبغاړو سره یو تشویش و او تر ذهني فشار لاندې و. هغه ویل چې نه پخوا په کرکټ لوبغاړو کې بې اتفاقي وه او نه اوس شته. د یادولو ده چې اصغر افغان له 4 کلنۍ لوبډلمشرۍ هغه مهال لیرې شو کله چې د 2019 نړیوالې ورځنیو لوبو جام ته 2 میاشتې وخت پاتې و. نوموړی 13 ورځ یو ځل بیا د افغان ملي لوبډلې لوبډلمشر وټاکل شو.